د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي ویلي چې پاکستان دې له امریکا او روسیا څخه زده کړه وکړي. نوموړي زیاته کړې چې وروستی برید چې په پاکستان جټ الوتکو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې ترسره کړ چې پکې د وزیرو کډوال هلته میشت دي. په نوموړي برید کې د وروستیو معلوماتو له مخې 53 کسان شهیدان شوي دي او په لسګونه نور ټپیان دي. امیر خان متقي نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په پاکستان حکومت دې په دې هیڅکله غرور نه کوي چې دوی د پکتیکا په برمل ولایت کې عام خلک په بمبار کړل او هغه یې شهیدان کړل. نوموړي ویلي چې دوی د امریکا او روس څخه زده کړه وکړي. نوموړي ویلي چې په طالبانو د دوی سرې سترګې نه ورځي په افغانستان، ځکه افغانستان اوس خپل کسان لري، خپل ساتونکي خاوندان لري. او نوموړي زیاته کړې چې د پاکستان د یاد اقدام پر وړاندې به حتما غبرګون ښیي او دغه کار به یې بې ځوابه نه پاتې کیږي. همداشان د افغانستان نورو لوړ پوړو چارواکو مولوي محمد یعقوب مجاهد، سراج الدین حقاني، د نوموړي بل ورور انس حقاني په خپلو خبرو کې ویلي دي چې افغانستان اوس څښتنان لري او د یاد برید پر وړاندې به خپل غبرګون ښکاره کوي او چاته به خپل بدل نه پرېږدي. د پاکستان حکومت نن ورځ رسما خبر ورکړ چې دوی د افغانستان د پکتیکا په برمل او خوست افغان دوبۍ کې پر ټي ټي پي باندې بمبار کړی. دوی ویلي چې په دغه برید کې یې ګڼ شمېر د ټي ټي پي غړي وژلي دي، خو افغان حکومت وایي په دغه برید کې هیڅ ټي ټي پي غړی نه دی وژل شوی بلکې بمبار د عامو خلکو پر کورونو شوی. نوموړي ویلي چې بمبار د عامو خلکو پر کورونو شوی دی چې پکې ښځو او ماشومانو ته زیان رسېدلی دی او هغوی پکې شهیدان او زخمیان شوي دي. په دغه برید کې د یوې کورنۍ 15 غړي هم شهیدان شوي دي او بله یوه داسې کورنۍ هم ده چې د همغه کورنۍ 15 غړي مور، پلار او 3 اولادونه په دغه هوایي بمبار کې شهیدان شوي دي. د وروستیو تلفاتو په اړه به دومره ووایو چې په یاد برید کې تر ننه پورې 53 کسان شهیدان شوي دي او په لسګونه نور ټپیان دي چې شاید په دغه شمېر کې نور زیاتوالی هم راشي.